سلامونه دوستانو. ځینې ملګري پوښتنه کوي وایي چې که چیرې مونږ ویزه کینسل کړو نو مونږ پسې به څو ورځو نه پس اقدامه شروع کیږي. مونږ ته به 6 میاشتې وخت راکول کیږي که یوه میاشت به وخت راکول کیږي یا څو ورځې به مونږ ته وخت راکول کیږي چې بله ویزه ولګوو یا وطن ته لاړ شو. نو غواړم چې نننۍ ویډیو کې همدې برخه کې معلومات درکړم چې په اوسني وختونو کې کم څوک په متحده عربي اماراتو کې ویزه کینسل کوي نو تاسو ته څومره وخت درکوی کیږي. نو هیله لرم چې تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. دوستانو څو میاشتې مخکې متحده عربي اماراتو اعلان کړی و چې راتلونکي کې کم څوک ویزه کینسل کړي نو دوی ته به 3 میاشتو څخه واخله تر 6 میاشتو پورې وخت ورکوی کیږي چې په دې موده کې ځان ته وظیفه ولټوي یا بیرته دا وکولی شي چې په دغه موده کې د خپل ځان یو ځای ته ورسي. خو تر ننه پورې ما په خپلو کسانو کې یو څو کسانو نه علاوه چې مې ولیدل یو ته 132 وخت ورکړی و، یو بل ته هم څو اضافه وخت ورکړی و چې په دې موده کې د اماراتو کې پاتې کېدی شي یا بله ویزه ځان ته لګوی شي. ګنې د 132 ورځو نه پس به د پسې غرمه شروع کیږي. خو هغې نه علاوه هیڅوک ما نه دي لیدلي چې هغوی ته یا 3 میاشتې وخت ورکړي یا 6 میاشتې وخت ورکړي. اکثریت چاته 15 ورځې، چاته 28 ورځې، چاته 9 ورځې وخت ورکړي. خو هغه هم تاسو ویزې ختمولو ټایم باندې ډیپینډ کوي چې تاسو ویزه کله ختم شي. نو په دې دوران کې چې څو ورځې وروسته تاسو ویزه کینسل کړي وي هغه هم درڅخه کټ کیږي. نو لنډه ده، کم څوک چې ویزه کینسل کوي دغه کینسلیشن پرچه چیک کوئ چې دې کې تاسو ته څومره وخت درکړی دی. 10 ورځې دي، 20 ورځې دي، 10 ورځې دي، چې څومره مو وخت دي هغومره وخت تاسو تیرولی شئ. نور هغه اضافه وختونه زه چې څومره فکر کوم هغه هر چاته نه ورکوی کیږي، هغه به صرف ښو کسانو ته ورکوی کیږي چې ښه کمپنیانو کې یو ښې مخنې ولري. داسې نه ده چې تاسو کې به چاته نه درکوی کیږي، شاید ځینې کسانو ته ورکړی شوي هم وي. خو ښه خبره دا ده کم وخت چې تاسو ته کینسلیشن پرچه کې درکړی شي هغه ګورئ، هغې وخت مطابق تاسو خپل کار ته دوام ورکوئ یا بله ویزه ولګوئ او یا وطن ته بیرته لاړ شئ. نوره 3 کلنو ویزو خبره کې ده، هغه هم تر ننه پورې چاته ویزې 3 کلنې شوي نه دي که څه هم حکومت ویلي دي. او مخکې ما یو ویډیو کې د برخه کې وضاحت هم ورکړی و. دوبۍ خو کسانو ته 3 کلنې ویزې ورکوي چې ټیلنټډ پاس ولري، مطلب چې یو خاص استعداد لرونکی وي نو هغوی ته 3 کلنې ویزې ورکوي، خو نور هر چاته یې نه ورکوي. او عام خاص تر ننه پورې خو ما نه دي لیدلي چې 3 کلنې ویزې شروع شوي وي. سمه ده، که نور داسې څه راتلل یا داسې معلومات وو نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. نور زه درنه غواړم په همدې ځای اجازه، تاسو ته ښه وخت، ښې شپې، د خدای په امان.